السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور یوسف فدا زرمتی. هیله د ګرانو هیوادوالو چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د عزت په جامو کې پټ یاست. خوشحاله خو به نه یې ځکه چې په دې بدرنګ جنګ او په دې بدرنګ وخت کې به څوک څه خوشحاله شي چې د یو ګاونډي په کور کې دی بمبارۍ کېږي او د یو ګاونډي کور دی له شهیدانو له زخمیانو ډک وي، د بل ګاونډي د کور وګړي به څه خوشحاله شي. خو بیا هم موږ او تاسو افغانان ډېر کلک خلک یو چې بیا هم خپل زړونو ته او یو بل ته خوشحالۍ ورکوو، خو هغه خوشحالي هم بیا په غم بدلېږي، ځکه چې دلته یو مسلمان د بل مسلمان دښمن دی، یو افغان د بل افغان دښمن دی، یو ورور د بل ورور دښمن دی او بې ګناه وینه ده چې په دې وطن کې تویېږي. اخر کار تر کومه، تر څه وخته، ولې، په څه وجه؟ زه هم مسلمان یم کلمه وایم، ته هم مسلمان یې کلمه وایم، ته ما له منځه وړې زه تا له منځه وړم، د یو څو پیسو دپاره، د یوې چوکۍ دپاره هر څه رانه هېر دي. خدای رانه هېر دی، رسول رانه هېر دی، هغه 22 ځای رانه هېر دی. زما د دې خبرو مقصد دغه یوه وړه ویډیو ده. تاسو عمرې خو مې خرڅېږي نه جنګونه دي پلخمري ته لاړ شه که نه دا ولېږم ولا که جنګونه افغانستان فکچر ورته ښودي نو جنګونه باندې تاسو بیا خفه کېدئ چې ګړز به اوس بیا د واړه حیوانان پرې خفه کېدل، ماریا زړل، کوټو ته به ننوتل، راووتل، کله توسان به یې کوم، کله به اغوستل، کله به بل ځای ته لاړې، کله به منډې ویلې. وای دا به ټول افغانستان خلک خفه وو د واړه حیوانان. په داسې لغلې وې هغه ډزونه څه ډول پټاکۍ وې پټاکۍ ټک ټک دومره ډار کړې پټاکۍ والوته ټک ټک کوټې ته منډه کړه چا فریدي عادت داسې راغلې وه دومره یې ډار کړي دي که دلته پټاکۍ نه هم ډارېدل په دا به وایي جنګ کې جنګ نه ده پټاکۍ واده ورته یا ورته او چې ډز وسي که نه راغلی مونږ کور ته افغانستان کې ډزونه وشول د اتې کوټې دس راکټ تېر شو ډاکټري جابو دی اتې کوټې ته ورباندې شوې اتې هغه چې د هغې خپل پرویز وي کور هغه پرویز هغې د هغوی دیوال د خټو دیوال دم او د شناغو د کور دومره ګندنه کېدلی وو ټول خټې پرتې وې. وای 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 نو دغه به ټول واړه حیوانان خفه وو که نه چې دا جنګونه به کېدل که نه زړلې ته وه خفه ول وای او ښځې مو خفه وې ښځې خوده کله به یې بل کور ته منډې کړې کله به یې بل کور ته منډې کړې. نه بیا اوس ته افغانستان ته د جنګو د وجې نه ځې ځکه نه چې موږ دا بل کور ته ټلیفون څو واړول دومره شرن او دومره سپکې نه کوس جنګونه نه بیا ته په شوق ځې بیا په خوشحالۍ باندې ځې وځمه او که کوټې رانه کوټې لاره زما په وطن کې په هر کور باندې هره شپه دغسې غم تېرېږي. زما په وطن کې د یوه وګړي شپه هم په ارام نه ده. له بمبارۍ څخه ډارېږم، له غلو څخه ډارېږم، له یو او بل څخه ډارېږم چې کور مې څوک بمبار نه کړي، ماشوم مې څوک ونه تښتوي، ماشوم مې څوک له منځه یونسي، کور مې څوک له منځه یونسي، د کور دروازې ته مې څوک بم کېنږدي، د کور په لاره کې مې بچو ته څوک بم کېنږدي، له ښوونځي څخه پاتې، له روغتون څخه پاتې، له امن څخه پاتې، اخر تر کومه؟ ولې دا خپلې خپې په خپل لنډو، ولې د خپل ځان خپله دښمنان جوړ شوي؟ ولا زه خو حیران دې ته یم چې تر کومه به موږ دغسې په یو نوم بل نوم باندې کړي په سمندرونو کې په پردو وطنونو کې د ظلمونو، د غلامیو، د جنګونو، د یو بل د څپېړو، د یو بل د بدو خبرو خو ښکار یو د پردو خلکو. خو ولې موږ او تاسو په خپل هېواد کې د خپلو وطنوالو، د خپلو ماشومانو او د خپلو سیاسرو ولې دښمنان یو؟ ولې د اسلام موږ ولې دښمنان یو؟ ولې موږ د مسلمانۍ ولې موږ دښمنان یو؟ خدای دې وکړي چې زما دا ویډیو په چا باندې بده نه وي لګېدلې. زما په زړه کې د دې خپل وطن درد دی. دا څه چې وایم دا د دې درد نه وایم. په دې وطن مې زړه بدېږي، د دې وطن په دې خلکو، په دې ماشومانو باندې مې زړه بدېږي. تاسو د دې ماشوم خبرې واورېدې؟
چې د څه وایم. زما په هر ماشوم په هر وګړي باندې هره شپه هره لحظه هره دقیقه هم دغسې تېرېږي. که له مانه کومه غلطي شوې له تاسو نه بښنه غواړم. خدای پامان.